الرحمن الرحیم دا موږ تیرو کډوالو صورتحال ده چې تقریبا موږ دلته 3 غنټې تېرې کړې 3 غنټې دا یلیاردو دا د یوې ورځې نه نو دا یوې هفتې نه دلته دا کشتي روانه وي دا کشمکش وي په مشکل باندې ګوډې خېږي لکه د رجسټریشن سنټرو ته وزیران ډي سي ای سي وغیره دورې کوي خلک دورې کوي خو کم از کم داسې ځایونه دوله په نظر نه ورسي چې هلته خپل انتظامي کاروایي وکړي خلک پکې ذلیله شول یو طرف له کاڼې وښکل دي بل طرف له په لارو کې دا صورتحال دی مختلفو دیپې وهي مشکل شول ګوډې پکې خراب شول ذلیله شول پکې خو دلته انتظاماتو دا صورتحال دی موږ د یوې هفتې نه چې کم جاړو کوو فقط هم دا کوو چې کم از کم دغو له خدا د لیارې د وتو سهولت ورکړي دا اوس د یوې هفتې نه دا سیم پوزیشن دی چې دلته تقریبا دا ګوډې ونښلي دا خلک پسې لګیا دي خراب تراب شول غونډې ورځې تېرې کړې وې دغې لیارې وجه نه تاسو په دا کتای شو وروسته روغ روغ کتورونه جوړ دي خو دا اوس خو په مشکله باندې کلیر شوله دا خو د خلکو په خپل زور سره کلیر کړله ادروایز بله ملکونه کې شپه روغله په دا کتورونو کې نو خودداره سوال کوو انتظامیې ته کم از کم داسې سپاټونه په روډ کې داسې ځایونه چې پاکې د ګوډیو ته مشکل جوړېږي نو ته ضرورت دی د مشینرۍ د ټریکټرو د نورو مشینرۍ چې کم از کم دا صفایي کړي بدترین صورتحال دی د لیارو چې پاکې خلک محصور شوي دي ګیر شوي دي تاسو دا کتورونه وکتل چې په روډ چې روډ دی دلته خشمار شي الرحمن الرحیم دا موږ تیرو کډوالو صورتحال ده چې تقریبا موږ دلته 3 غنټې تېرې کړې 3 غنټې دا یلیاردو دا د یوې ورځې نه نو دا یوې هفتې نه دلته دا کشتي روانه وي دا کشمکش وي په مشکل باندې ګوډې خېږي لکه د رجسټریشن سنټرو ته وزیران ډي سي ای سي وغیره دورې کوي خلک دورې کوي خو کم از کم داسې ځایونه دوله په نظر نه ورسي چې هلته خپل انتظامي کاروایي وکړي خلک پکې ذلیله شول یو طرف له کاڼې وښکل دي بل طرف له په لارو کې دا صورتحال دی مختلفو دیپې وهي مشکل شول ګوډې پکې خراب شول ذلیله شول پکې خو دلته انتظاماتو دا صورتحال دی موږ د یوې هفتې نه چې کم جاړو کوو فقط هم دا کوو چې کم از کم دغو له خدا د لیارې د وتو سهولت ورکړي دا اوس د یوې هفتې نه دا سیم پوزیشن دی چې دلته تقریبا دا ګوډې ونښلي دا خلک پسې لګیا دي خراب تراب شول غونډې ورځې تېرې کړې وې دغې لیارې وجه نه تاسو په دا کتای شو وروسته روغ روغ کتورونه جوړ دي خو دا اوس خو په مشکله باندې کلیر شوله دا خو د خلکو په خپل زور سره کلیر کړله ادروایز بله ملکونه کې شپه روغله په دا کتورونو کې نو خودداره سوال کوو انتظامیې ته کم از کم داسې سپاټونه په روډ کې داسې ځایونه چې پاکې د ګوډیو ته مشکل جوړېږي نو ته ضرورت دی د مشینرۍ د ټریکټرو د نورو مشینرۍ چې کم از کم دا صفایي کړي بدترین صورتحال دی د لیارو چې پاکې خلک محصور شوي دي ګیر شوي دي تاسو دا کتورونه وکتل چې په روډ چې روډ دی دلته خشمار شي